آدم علیہ السلام لانو پیدا پلی مقدس مکہ پیریانو سیدل او چیز مکہ اللہ جوڑا کنو پروردگار فرشتی رو لے گلے نو فرشتو برا پاسمانون کی عبادت کو التا بیت المعمور دے التا بطلل او دا پروردگار عبادت پہ کو حدیث پاک کی راضی وی دمر دا اللہ فرشتی زیادی دی کہ بیت المعمور کی روزانہ او یا ذرا فرشتی دا اللہ تعالی عبادت کی او کمی فرشتی چی یو ذل پاگے کی دا اللہ عبادتو کو تر قیامت پوری داغی نمبر بیان رہی کلنا فرشتی پیدا دی او دا کلنا بیت المعمور پیدا دی او کلا برا فرشتی فنا کی گی او دا امتحانان او دا اسمانون پینا کی گی یو دل چکے میں فرشتی عبادتو کا قیامت پوری نمبر نہ رہ دی دمر دا اللہ بشمار فرشتی لیرون دغه فرشتے چیز مکی ترالی دا اللہ نے درخواستو کو کہ برا خو پاسمان کی او کوٹشتا بیت المعمور چیغے کی عبادت کی دنیا کی بمنتکو نا اللہ تعالی ورطا دز دماروتو کو یو کانی کی یو کوٹا ورکلا بوندا یو کوٹا پاکی دیوال میوال دانا چی گنی گندلے دیوالو نے جوڑ شو چت پہ واد جوڑے شو یو کانی کی یو شان کوٹا ویدا یو تے او زمکا کی در تے یو زیتیم التے کے دے او دغا کوٹا تاسو دے عبادت دے شو نو موجودہ چکم دے بیت اللہ شریف تے آگا دا زمرود کوٹے روڑو پا دقا دے دا پاتے کیا قوی فرشتو با پاکی عبادت کاؤ او بیا چکل پیریانو سرکشی او پسادون زیاد کرل آگا کوٹا اللو چتکل دا موجودہ بیت اللہ چی حضرت آدم علیہ السلام جوڑ کرے دے دا دا انسان دا پارا دے کرے دا انسان نمخ کیا قبل شو ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ دا انسان دا پارا اللہ دا رنگے کوٹا دا حضرت آدم علیہ السلام پلاس باندے جوڑا کر تیرہ جمعہ میں دا آدم علیہ السلام تا مختصر واقع ذکر کرے ولی او بل مقصد دا پارا آدم علیہ السلام چی پروردگار کلا پیدا کر او دکی ساوا چھولا دی را جمدیش داست را جمدیشو دکی انسان چی دا خوب را پاسی من چی دی جمدیشو مفسرین لکی دا جنت دا خشتق کلی میوی اولی گلی کدی غٹو اگدو لوٹ او پلن زمون پا دی غٹو گزونو دیرش گزو گدو او زمون پا کتابونو کی چکم زراع رازی دا تنگل برابر باغیش پیتا گدو او زمون پا گزونو دیر گزا اگد او درینین گزا زمون پا دی غٹو گزونو باندے پلنو او عربیر کی چکم زراع رازی او سنگل نو فاغی باندے او گزا پلنو خو زمون دا غٹ گزونو دا تسکرم چی پا دی مون کپڑا کچ کھو پا دی گزونو دیرش گزا اگد او درینین گزا پلن جوسا اللہ پیدا کر کہ دا نیم ساپا چوشوا دا جنت دا میوے اولی دلی او دا خشتا منظرون اولی دلی نظر را پاتے ذکر خوشی دا انسان ذلکی گی شین شیطا دا انسان ذلکی گی خوب شیطا دا انسان ذلکی گی لاندے پاکی لاروح نوتلے نو واپس پریود پروردگار فرمائی خلق الانسان من عجل گور انسان دا تلوار دا پیدا دے لک صبر کا کہ دا صادق قوتا ورسی نم دے جنت کی چکم دے گردن بیا گرد بیا پروردگار دیو دکا دا دا دے دکھے پختے دا بری تینا چے تینی توچتا مرے تکم پختے نزدے دا دا غینا پروردگار یو پختے رو اختلا اچتا او دا غینے ولی بی بی پیدا کلا حضرت حوا علیہ السلام پدار زمون نمور و پلار دیو نکونا حضرت آدم و حضرت حوا ذکر دا انسان دا تری بغیر دا خود نہ گزارا نکے گی او دا خود بغیر دا تری نہ گزارا نکے گی قرآن شریف کے اللہ فرمائی ہن لباس لکم وانتم لباس لہن وی خلی و سری دا یو بل دا پارا جامد لکا جامد سری پردائی دی پی پتی دا پی حیارا گوندائی دی پی دا گرمین بچی دی پی دا یخنین بچی دکرنگی خلد و خاون پا یو بل حیا بہ محفوظائی دا خد حیا پا خاون او دا خاون حیا پا خد خدا او دا خاون دا یو بل دفاع دی دفاع یو بل دا گرمینا دا یخنے دا گرم دا یخ دا دنیاوی مصیبتون آفاتون کوشش کی یو بل بچ کی دا یو بل حیاو دا یو بل عزت دی نو قرآن شریف کے اللہ تعالیٰ فرمائی چھے اللہ دا غگس پختینا بی بی ہوا پیدا کرل ہوا بے زیچی کل راویخ شوے قتل نو ہوا بے وطرقوا کے ناستاوا او اللہ فرمائی دیر پارا قضا اللہ انسان لپیدا کئی کہ دا تری سکون و اطمینان ورتراش تلے پہ دمش
خدا بدن رسلی دا پارا پکور کے کار کئی دا کور دا کارون تاڑی اخلاق او سری ببار دا کور نبار دا خدا و دا بچو دا پارا محنت و مشقت کئی دا بار نا خدا اخلاق نو دا انسان اگر طبیعی میں اعلان و خواہش خامخاوی کہ دی سنگ راویت تو خدا تیو کتاو اگر انسان طبیعی میں اعلان محبت میں نوی پروردگار کو فرمائے کہ لگ صبر کا وستور دی پمینس کی نکاح کرو دا نکاح نا پس دا طاقت دا نکاح ورلاو تعالی او زمود روح بعض مفسرین لکلی دی بعض حضرات کہ نکاح تعالی نلا غیر پارے ورطبیا مہر مقررم یہ ساری بخا مخاقہ دل مہر ورطائی مہر دیسی نموج بعض مفسرین لکلی دی حضرت آدم علیہ السلام دا اللہ نا تپوسو کا کہ مہر سشی والا مقرر کم وی مہر دا چی پا عرش دا پاسا کم تکی لکلی دا ہوایا دا تازہ دی اخپلی بی دا پارا مہر اغف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف نبی علیہ السلام کو دا حضور دا حضرت آدم علیہ السلام نو تیرے دین ابو دا نبی علیہ السلام لوی شان و لوی قدر معلومی دل آدم علیہ السلام قولات کی دلوی شان دلوی قدر او دلوی مرتبی خاون سوک شو دا مخبول پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوار رونو پا جنت کی ہوتے دل پا جنت کی اقبل جن تیراو خدا و خاون یو بل طرف خوشایدو یو بوٹی وطا اللہ تعالی بانک ہر سنگا بوٹی چھو تو کوئی دا غنم بوٹیو دا اللہ انتظام کو مخینے فرشتو تویلو کہ پا مقدس مکہ یو خلیفہ پیدا کن نو اللہ یو سبب والا جوڑا دا قی اللہ کہ آدم علیہ السلام دا قور خطن پیدا دا قی اللہ کہ دا آدم دیر مبارک انسان جنت کی نوالا گوری جونوار ما بی ظلم ندی کری جرم دے میں دا دنیا پر خطو کے او دا دنیا پر ازمکو پر کاروبار کی پیدا کرے دے نما پا جنت کی پیدا کرے دا جنت پا میوو کی میو ساو دا جنت پا خوشحالو میں خوشحالا کر او دا ولی بوٹی لگو تیوری چی مامنا کر دا خیر انسان قدر و عظمت ہے او دا اللہ مخالفت خی اسوک دا اللہ مخالفت کی اللہ پہ خفکی شیطان ورطرون وسوسہ واچو پارا طریقہ چھوی دا سوالو نمک ہے کہ دا سنگ وسوسہ واچولا نا اللہ دل دمر طاقت ورکڑے دا دے پا عظمت ہوئی نو پا وم اسمان کے من انسان پڑھ کے دیکھ پا لسار ورغلزولی دمر طاقت دل اللہ ورکڑے لکن ورطون اچھتے او پا زمکے دا گرمے سرشتا فکیل تگردی او دا یخنے ہوای دل ترارد نو دارنگ دل اللہ دا طاقت ورکڑے نو آدم علیہ السلام بی بی تیلاول تا وسوسے ورواچول دی بوٹی لگو تے یاو سے من خو اللہ منع کریو وی نکن دی دا پارے نئے منع کرے چی اللہ دا دی پا شکور خپکی گی دی لے منع کرے دی لگو تے نوڑے نو جزمکی تم کزائی او قدام اقورب امیشہ پا جنت کے وی داستا خبر غلط دا قسمی وطا اقورب وی درما دی پارب قسمی تی رشتیار دتا وی تو حوا بی دی خود اخلے پنون مقی قسم تے تنو ریدن دا اللہ پنون قسم مورد ہاں تا دا اللہ پنون قسم مقرر قسم دا اللہ نون کی سوکوالی مسلمان پہ ادبار کیرون منگن دا اللہ پنون ادبار نہ کرو زمان عام مسلمانانو کی دا یو قیدہ دا غلط قیدہ او دا اولی پہ ادبار نہ کئی لکہ خلق دا اللہ نون پا درو غالی پا معمولی سے پا دو اپوم دا اللہ پنون خلق قسمون خوری دین رمضان کاتے دا اللہ نون دا دنیا را پارا نیستے مانا وے او دا اللہ پنون پا دروغ قسم مقرے پا دی اللہ خپکی گی او دا اللہ دا نون رتا بیدہ پی او چاہتا چاہ اللہ تو دا اللہ نون واقعی قسم پیو پری نو پکا دا چی دے پہ ادبارو ناغی کو لدی زمانی دا درو جن نوٹی تکی دا اللہ پنون بمسو پا دروغ قسم پری مجھے قسمی وطاو کرو وی پس تو رشتی آوے ذرے آغا بوٹی لگوتی یوڑی چی رکم بوٹی نا اللہ مانا کرے وچی یوی رہے کہ اللہ یو تاثیر پیدا کرے چی آغیز طرح دا جنت جامع تے گنڈی کشوی مکمل دا دنیا خاصیتون چی تم رو اپا کی پیدا شد دا جنت جامع تے کشوی ہاں اب بوٹی کی دا خاصیتو چی او دسماتی سڑی لورو والی کولا پیدا کئی لالا پیدا کئی تریواری پیدا کئی غم پیدا کئی رکوٹ او دسماتی پیدا کئی مرد پیدا کئی بیماری پیدا کئی دا کو جنت اشتنا دینا بہت دنیا درات کو لگوئر کم خاصیتوں نہ چاہے بوٹے کیوں جنت کے نہ پورا کیے گئے اب دنیا کی پورا کیے گئے نہ جنت کے سو رکوٹ ہے اور دسمات تولیش نہ پاکے سو پخ پولیش
نه پکې بیماری راځي، نه پکې مرګ راځي، نه پکې خوالشتا، نه ستړی ژوند شته، نه پکې ویده کېدل شته. او دې بوټي خواږه څیزونه پیدا کول، نو اوس به څه کېږي؟ اوس به خامخا دنیا ته راځي. وتفقا یقطفان علیهما من ورق الجنه. اوس بربن شو نو د جنت په بوټو پسې منډې والې. ولې دا حیا د انسان فطري د فطري ګل غیر هلته نور انسانان نشته چې ځان ته کوټ کړي. فرشتي خو تا ته په سترګو ښکاري نه. نو حیا د انسان یو فطري شی دی چې کوم سړي کې حیا ني دی د فطرت مخالف دی. د انسان فطرت او طبیعت پر اغواړي کې دی به حیاداري حیادار. بې حیا انسان د خدای ډېر بدي خدای دې د بې حیا نه وکړي. نو بوټو پسې منډې والې او د بوټو پاڼې راخیستې او هغې د ځان نه تاوړي چې ځان پې پټ کړي. الله د اسمان نه راکوز کړل، د جنت نه الله راکوز کړل. وی باد تاسو ته معنوي چې داسې مه کوئ. ټولو قرآن شریف کې بل ځای الله په خپله فرمایي فنسي ولم نجد له عزما. وی چې شیطان ورته قسمونه وخوړل نو د آدم علیه السلام د خدای د خبره یېره شوه. یېره د انسان یېره راځي که نه؟ او الله وایي وی کلکه اراده نه وه چې په خپل قصې زما د حکم خلاف ورنه کړي، خو د هغې قسم د وجې زما د خبره ته یېره شوه. نو بوټي له یې ګوتې یوړه خولې ته یې یوړه. الله پرې غوسه شو، خفه شو، دنیا ته یې راکوز کړل. کوم ځای یې راکوز شو؟ حضرت آدم علیه السلام په سرندیب کې راکوز شو. سرندیب مخکې د هندوستان یو حصه وه، بیا د هندوستان نه ځان له یو ملک شو، سریلنکا ورته وایي نن سبا. د هندوستان او د هغې په منځ کې د اوبو دریاب دی او ځان له یو جزیره ده. او تاریخ لیکي چې په هغې کې یو غټ غر دی، غټ غر. د آدم علیه السلام د خپې نشان په هغه غر د پاسه پروت دی، د خپې نښه. خپې څومره وه؟ 6 فوټه. 2 ګزه د آدم علیه السلام خپه وه، خپله خپې نشان. ځکه وجود یې 13 ګزه و. نو چې 13 ګزه وجود دی نو خپه کړې زمونږ په شان 6 انچه دي که نه؟ خپل انسان خو د وجود د قامت برابرې. نو خپې چې وجود یې 13 ګزه و نو د خپې نشان یې 6 فوټه و، 2 ګزه په هغه غر د پاسه په سرندیب کې د آدم علیه السلام د خپې نښه پرته ده. او تاریخ لیکي چې هندوان، مسلمانان، عیسایان، یهودیان دا ټولې تماشې لري. غر ته ورخېږي په سریلنکا کې او د آدم علیه السلام د خپې هغه نښه له ورځي. ولې؟ کافر هم ورځي، ځکه د کافر هم نیکه دی. یهودیان هم دا مني چې آدم علیه السلام زمونږ نیکه دی. عیسایان هم دا مني چې آدم علیه السلام زمونږ نیکه دی. او دقه رنګې مسلمانان خو یې مني چې آدم علیه السلام زمونږ نیکه دی. صرف هغه خلک یې نه مني. بعض خلک شته لکه دا دهریان، چیلیان او روسیان، هغوی دا نه مني چې مونږ د آدم علیه السلام اولاد یو. یو غټ کافر تېر شوی دی، دارون ورته وایي. دارون د هغه یو جدا نظریه وه، سوچ دی. د کافر هم حقه سوچ دی. هغې وایي انسان په اصل کې بیز و بیز. دا د هغه سوچ دی. او زمونږ ډېر لوی افسوس دی چې زمونږ په بعضې سکولونو کې اوس هم دا سبقونه ښودلې کېږي. دلته نه خو اکثر ځای په ځای د انګریزۍ په سکولونو کې د دارون د عقیده او دا نظریه خلکو ته ښیي چې انسان په اصل کې بیز و بیز. نو چې بیز و په دې ځنګل کې به یې منډه والي، د بیز خو لکۍ ور انسان خو لکۍ نشته. وایي په دې لکۍ خاره خو لګېده. نو منډې به یې والي دی به په بوټو پورې او په غټو غټو اونو پورې لکۍ مږله، نو لکۍ ترې پرېوته. نو دی خو په څلورو پښو ګرځي او خبرې نه کوي. نو په دې مخ کې 2 پوړه خاره خو لګېده او بیماری پې ولګېده. نو په ځنګل کې به یې منډې والې او چغې به یې والې او دا 2 پښې به یې اوچتې کړې، ځکه چې خوږ شي نو بیا په ځمکه نه لګېده. دی اوچتې کړې وې او منډې به یې په ځنګل کې والې. نو هغه 2 پښې یې په لاسونو بدلې شوې او د هغه چغو نه یې خبرې جوړې شوې. نو د انسان په اصل کې بیز وایي، موږ د بیزارو نه جوړ شوي. موږ وایو نه، موږ د آدم علیه السلام اولاد یو. او که تاسو وایه نو یقینا د انګریزانو شکلونه لکه د بیزانو په شان دي. که دوی د بیز اولاد یو به موږ د بیزوګانو اولاد وو. د شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب په بهترین او ښکلي اواز سره د اسلامي واقعاتو او مختلفو بیانونو اوریدلو دپاره زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او ملګرو سره هم شیر کړئ. د انسان په لکونو کاله تېر شو، په دې کې انقلاب نه راځي چې دنه بل څه شی جوړ شي. جس کې راته څه کې نه راځي. دا ټول دروغ دی ورونو. د بیزوګانو ځان له نسل دی، د انسانانو ځان له نسل. موږ د حضرت آدم علیه السلام او د حضرت حوا بیبي اولاد دي. هغه دواړه الله پیدا کړي. تاسې راکړئ
چرګانو نسل جدا دی چرګاو اگے کم شي مخکې پیدا دي څوک بدلا دار هر شي چې مخکې پیدا دي کاږي دا کو چرګا خدای پیدا کړی دی دا غي نه نسل پیدا می خدان د الله نسل پیدا کړ دغه الله ځان نسل پیدا کړ ځکه خان او الله ځان نسل پیدا کړی دی هغه جوړ الله پیدا کړ دا غي نسل جوړي دا بیا خبره چې بعض وخت الله په غصه شي انسان د بیس په شکل کې دا الله قهر او غضب حکم انسان چې مسخ کې حکم قوم مسخ شوی دی الله ته سندران او شادوغان او بيزوغان جوړ کړی دي هغه د اور د نجات جننه تیر کړی اور ځکه دنه خدای بیا مردار کړی نو زمانو آدم علیہ السلام دا زمون د مسلمانانو عقیده ده زمون نکړ يهوديان منی عیسایان منی او بعض اندوان وای چې دا قدم کې پترنګیب کې پتریلان کا پراغر کې دی ویدا د ټول گوتم بدھ دی وای ویدا د آدم علیہ السلام نه عقیده سی وای دا خبره غلطه ده ځکه چې گوتم بدھ عیسی علیہ السلام نشپکته او کاله مخ کې پیدا دی گوتم بدھ تقریبا شپکته ولک کاله د عیسی علیہ السلام نه مخ کې د عیسی علیہ السلام 2008 کاله نو 2008 ترجمه کا د شپکته او تدا پاتا نو تقریبا ته درو درونه جات جوړي او د بوتامبو د بوتان دی په خپل جوړ کړی زه په دشتا زه په د بوتامبو بوتان دی جوړ کړی له بوتامبو تک کو زیات نه زیات شپک پټره نو چې شپک پټه بوتامبو نو خپل سکتا شپک پټه شو دا کې دي چې انسان قدم شپک پټای او د خپل قدم دې شپک پټای دا امکان نه لري ځکه دی په خپل کې د گوتم بدھ کوم بوت جوړ کړی دا شپک پټه تقریبا نو د شپک پټه انسان قدم شپک پټه نه پرو دا زموږ عقیده او د قرآن شریف نه ثابت ده او موږ یې منو چې الله پاک آدم علیه السلام او د حوا پیدا کړ او دا غي نه نسل کو آدم علیه السلام په دغه ترندې په لاغر کې الله راتو او حوا به کوم ځای په راتو د شوا په جدت عربی کې وته جوړه وای جمعه او ساوی دي کلی او من خلق وته جدا وای په جدا کې الله راتو ده او زه چې جدي ته بوتلو نو په جدا کې یو لوی مقبره د په مقبره حوا باندې مشهور ده الته خلق د حوا به مقبره وای هغه ته چا بوتل ډیر لوی وبدا مقبره ده هغه کې یو دوه کانی دي وی د دوه کانو په دینس کې د بیبي حوا د حوا به خبر دیوال کې تاو دی او کته دروازه پکې لګېدلې مونږ دم دروازه چا کولاو نکړه خدا ته یو لور غوندې کې بوتراو پاغي ورته په دیوالې کې دي نو دنه ورته وکړه نو د قبر ته نه هم پکې نشتا او دوه غټې تیګي نو مشهور ده چې دا د بیبي حوا قبر نو حوا به خدای پاک په جده کې چې کوم ځا سعودي عرب یو خار دی او د مکه مکرمه نه تقریبا 6 کیلومتره دی د دریاب په غاړه لوی بندرګاه ده نن سبا لوی خار حاجیان یا عمره والا چې دي لري د جدي په ایرپورټ باندې کوي یو د موشان ایرپورټ ته دا د الله غصه یو لري او بل دبل نه لري دوارو جلل چې په مقدس مکه راکو چې خدای درسو جنت کی رانا و دلتا خوشپر پشپا گراتو دلتا او دسماتی دلتا او دسماتی ضرورت نشتا دلتا غم دلتا غم نو دلتا ستری دلتا ستری نشتا دلتا سوچونا و فکرونا پا جنت کی نشتا اللہ تے جلاتو کما ازمک براتو دیکر سبا دا رانا رو چتش جو چتشوا نظر استجدو لگول آدم علیہ السلام دا شکرین شکر دے خدایا زما جلال جوړ قبول کړه ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين خدای مون په ځان جاتو کړه تا د بډې نه مانه کېږي مونږ ته ولا یو کتمو نه باقي او تر باندې رحمونه کې نو خدای زمون نه زیات تاوانیان به مقدس مقبول کړي ذکرانه ولې دلته تجدو لګول الله ته د تجدل شکرې دې کې نور راختار تر راپور تک نو بیا خوشاله چې شکر دې نه خو نور هم زیات کوا نو دوی مسجد ولاګول نو زمون باندې علماء لیکي چې دا په مانځ کې برکات کې دوه تجدي دا مونږ د آدم علیه السلام پیروي کړو دا هغه طریقه یو بل پسې ګرځي خزه خاون کې خاون به ګرځي او خزه به کم دی ګرځي دل نو د عرفات چې کوم میدان یا جان د عرفه پر ټول دراغون کې دا غونډي الته یو غر دی جبل الرحمت وته وي د رحمت غر غریبان یو غته مناره غونډي او ستند
اوسم پېشتا عرفات کې غرونه ډېر دي او په دغه غر د پات یو ستن ده او پوړی به ورته جوړې شوي دي خلک ورته ښېګړه کوټې غر دې دومره لوی نه دي دغه جبل الرحمت د عرفات په دا غر یو بل سره یو ځای معرفت پېژنګلو ته وایي یو بل یې وپېژنده دغه میدان تم د عرفات او د معرفت او د پېژنګلو میدان دی خوشحاله شي یو بل ته د آدم علیه السلام او د حوا ابې ملاقات په دغه غټ میدان کې روموش او د دغه غر په خوا کې یو بل سره ملاقات وشو خوشحاله شي یو بل ته نو پروردگار په مسلمان په حق کې یو فریضه مقرر په چې هم دغه میدان سره تعلق لري په نهم د ذوالحجې د اختر نه یو ورځ مخکې چې مونږ د عرفې ورځ ورته وایو دغه میدان ته تلل دا په حاجیانو باندې رکن د فرض د فرض خامخا به دغه میدان ته ځي 9 میله مربع میدان دی دا ټول حاجیان پکې دی هلته الله ته جاړي د ماسپښین د زوال نه پس تر د انور پرېوتو پورې یو سکندم چې څوک دغه میدان ته ور داخل شو نو د حج دا فرض ادا شو او که څوک دې میدان ته داخل نشو او طوافونه مو کې عمرې مو کې او لکونه روپۍ مو لګوي حج یې نه کېږي خدای پاک دغه میدان یو ذمہداري د عرفات د میدان او د عرفات د میدان هغه محبت او غمینه او هغه عقیدت او د بیبي حوا او د آدم علیه السلام هغه پیژنګلو او ملاقات او خوشحالي داری په امت په روحاني خوشحالۍ کې راوستله دغه حدیث پاک کې راځي چې د عرفات پر ورځ په میدان کې څومره خلک راجمعي دا ټول الله بخي کله جال کنه الله ته چې غوړي ټول مسلمانان په داخله مو کې او خدای ته جاړي څوک پنور ولاري او مثلا داسې ده چې پنور لګ الله ته ودرېږي واره واره د نیم ګډي څوک داغه لاندې ولاري مسیوشي چې خيار خدای کې او مسالې ذکرې د مانځنه پس د ماسپخین لاول اجتماعي دو نو بیا ورته استاد دې او توارشه یو کټ د چا په لکه چې دعاګانې دي او ذکر واسکار دی راکوي نو څوک د خیمه یو ګوت کې څوک د یو اونې لاندې څوک د بنې اونې لاندې خدای پاک تعالی خلق جاړي او چیږي یو روړي او الله ته یو زاری وي نو الله د انسان په زاری او په جلال ډېر زیات خوشاله فرشتې راولېږي دا بندګان ته غواړي وی خدای ستاره رضا غواړي خدای د ګناهونو نه معافي غواړي چې سي کړي دی پاره پیمانه دی هغه چغه وای الله ته پته ده الله دې نه خبر نه د زړه په حالاتو خبردار دی خدا فرشتي دی چې انسان نو پیدا کوا ته مخدز مت فسادونه بکې ورته کوي چې ګور راوته ما نه سونه یریږي وی خدای ستانه یریږي لري مزلې کړې دي او دلویو لرو لارو درادلې دي او بچي او خلی پرې کړي ته سم لګوري دا خلی ته دیږي استاد دربار کې جاړي او چغي وای ستانه یریږي الله اعلان کی زه دا جسمرا بندگان د عرفات په میدان کې ذات الموبد افرشتي وته خدای باقی پلان کې پټي ګناګار دی یو جدا مقصد دراغله پلان کې په پټي ګناګار دی مقصد دراغله افلان کې خو پکې الله ګناګار دی مقصد دراغله وی د دې نیکانو چې د ما درځه لپاره کوم راغلي دي دا غي د مخ میدانور مرتبه بخل ټول بخا الله ډېر مهربان او رحیم او کریم بادشاہ دی دې رهبانيت کو او هغه مزدوري جونګړې ته ځنه کوي او ځان لخپل پخلې کې نه چا ډوډۍ خوري نه ته وبس کی او که څوک صدقه خیرات وروړي هغه نه برابر اخو مال به څوک صرف دې لګیا دی الله له عبادت کې لشپېم لګیا دی دروازه ما لګیا او الله یادی بختاره مېری او پټه مې یاد نه بچیشته نه خزشتا او نه اولاد شتا نه گاونډیاشته نه رشتہ داران سه یو دی یو الله زبردست عبادت کې لګیا دی نو مې سره برسیسا راهب لګیا دی عبادت کې شیطان ان خطر کې دی بسنګیرو دیو په کومه طریقه ګیرو نو کله دا شپون کېانو دا جنکه دا ګلو سرولو والا دیو تاویرات تاوی چرې کې تمزوی لذیذار کې ورته وي او درې که په دې نظر پریوت کله خشتاله کار ورته په لار کې درې که په دې نظر پریوت کله شیطان په خپل ګور دي خپل په مختلفو شکلونو کې راځي لیکن برسی سات دمرا تکړه دي د الله تعالی په محبت کې او دمرا د الله محبت کې مست کې دي اخوار نظر لګیا دی او د خدای عبادت کوي چې طرفته کې دوافته پزن یو کیلو اړو غتی او بیا راشي غدان په خی بدره بل پروګرام دی
صرف دومره چې په هغه جونګله کې چې د ځان لکه ما جوړه کړې ده یو طرف ته هغه کې یو طرف ته ځان یو قلقې جوړه کړې چې د ما باندې رڼا لګي په ما هوا لګي دروازه د پسې بنده رسوک راتلی نشي شیطان سازش ته ګوره سکیم یې دې استعمال کړي چې دا جونګلې ته جینکۍ راوله دا ګډو سرولو والا یا هغې ته التفات نه او دې چې کوم کلکې طرف ته دي هلته کې ولا مختلف طریقو سره جینکۍ راوله خو هم التفات نه کوي هېڅ توجه نه ورکوي دې شیطان په خپله ځان یو عبادت ګزار جوړ یو عبادت گزار سړی په شکل کې راغی او د دې برسیسا کلکې ته مخامخ هلته په عبادت باندې ودرېد لګیا دی شکل د عابد جوړ کړی دی شکل دنه خو بلا ده خو شکل د عابد جوړ کړی لګیا دی عبادت گزار خپل عبادت کې د برسیسا چې د کلکې نه قتل هلکه دا سړی په عبادت گزار څوک نیک سړی معلومې چې بس د بیا قتل یو همغسې په قیام دی چې سپاسې بیا د کړکۍ نه وکتل بیا هغسې په قیام دی نو دا قاعده ده چې یو عبادت والا چې بل عبادت والا ګوري د ده په زړه کې هغه شوق پیدا کېږي پس خېږي ورته سبا چې ګوري دا سړی په رکوع دی سامنا په رکوع دی دی چې کړکۍ کې ګوري غرمه شوه بیا په رکوع بیا چې کړکۍ کې مازدیګر دی بیا په رکوع بیا چې کړکۍ کې ګوري ټوله ورځ په رکوع پروت بل اوس چې بیا ورته وکتل په سجده پروت دی یا لکه دا څنګه مونځ کوي ته نن خو درېیمه څلورمه ورځ ده په یو ورځ کې غونډ قیام وکړو دا به همغه یو که مونځ به خلاص کړي بیا به شروع کړي او په رکوع او په سجده دومره اوږدې رکوعګانې اوږدې سجدې اوږدې قیام دا ناسنګ سړی دی دې ورته وروړو پس او هغه شیطان کافر بچې هغه لګیا دی بل مشر شروع کړو څه هغه نن هلته عبادت کوي سبا یو فوټ رانږدې کېږي یو ګز رانږدې کېږي بل ورځ 2 ګزه نور رانږدې کېږي بل یو 3 ګزه نور رانږدې کېږي دا برسیسا وایي چې دا خو نیک سړی معنا زیات نیک دی سړی مو خو چې لږ غوندې ودرېږو نو ستړی شوکین ورته او په رکوع چې لږ غوندې اوږده کړو نو بیا هم لا کار نه کوي دا د ظالم خو سار نه غرمې پورې یو شان په رکوع دی او ټوله ورځ په رکوع دی نو دی ورغی ودرېږه چله ورشمه څوک نیک سړی دی چې وروته ورته وایي مهرباني وکړه غوندې او ته خو ډېر ښه سړی یې دا نور هم در باندې لګي او هوا هم در باندې لګي ته زما دې جونګړې ته رالې هلته د عبادت وکړه نو ښه به او ورته وایي لرې شروع شه ما د خپل خدای نه منې کې شیطان ورته ما خپل خدای ته متوجه ما خدای ته په دا انور کې ما چې څومره ودرېږم هغه د خپل رب خوشحالېږي څه کوه په دا جونګړو کې مزې چاته سړی خو یې ورته سړی چې دا خو لا بزرګ دی هلک هم نیک سړی ورو او ورته خپل عبادت ښایي نقشې جوړه کړې ده چال دی چال سکیم دی سازش دی او یو طریقې جوړه کړې ده او یو میشن کې لګیا دی چې دا برسیسا به زه په کومه طریقه راونیسم او دی په کومه طریقه برباد کړم رو رو رانږدې کېږي یو ځل باران شو چې باران شو دا برسیسا ورغی او ورته کېناسته هغه سړي ته د خدای خط دی نیک سړی ګڼي زه ګورې چا سره خبرې هم نه کوم او زه په لاره ځم زه ګورې هغه زما قصه نشته نه ښځه نه بچي خو دا باران دی یو درخواست ته کوم زما دې جونګړې ته رادل نه شه لږ خیر دی بیا چې باران دی بیا به عبادت کوې زړه مې در باندې خفه شو ډېر عبادت ګزار دی یا چې ته مې تنګې نو زه دل نه بشم راغې په هغه جونګړه کې ورسره تېره شو دې مې عبادت کوي عام کوي څو ورځې ورسره ډېر زبردست عبادت دی داسې د مقابلې عبادت دی که نه هغه یو بل سره څه ورته وایي هغه سخته مقابله عبادت چې برسیسا وایي چې خدای نو زما څه عبادت دی زه خو خوب کوم دی خو لګیا دی دی خدله خو خوب هم نه ورم زه خو پکې ډوډۍ مخورم او ځان نن وړی ډوډۍ پخوم دی خو ډوډۍ باندې هم نري په ناره او په تنده لګیا دی چې څو ورځې تېرې کړې دغه سړی دی برسیسا ته وایي چې بس زه یې نو ځم چېرته دی نه زه خو داسې نه کوم که زه خو یو علاقه کې عبادت کوم چې هلته مې خلک وپېژني ریاکاري خو نه کوم یا بلې علاقې ته یاره جي زما سره بس ته ښې او ډېر ښه عبادت کوې نه 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 به دې نه ځم چې کله سړي ځي که نه یو دوست نه لږ لږه نرمي م راشي ورته یاره یو کار ده شیطان ورته اوس وایي وایي زه خو ځمه خو زما د پلار په نیکۍ یو تجرباتي دعا ده هغه درته دم دی هغه درته ښیم بس ته مې ولیدې چې ته ښه سړی او مزرې د باران نه دې راله پنۍ هم راکړه یو دم درته داسې دم درته ښیمه که نه چې په چا څه قسمه بیماري تکلیف وي ته پې هغه دم به جوړېږي دا برسیسا ورته نه نه صاحب دمونه ماته مه ښایه دم سره مې تعلق نشته زه به دمونه په خلکو اچوم که زه خپل عبادت کوم په خلکو به دمونه اچوم دی ولې دا خدمت خلق نه دی یو سړی ناجوړ شي او ته دم کې جوړ شي او عبادت وکړي ستا ثواب پکې نه کېږي ته خو روغ نه ته خو لیونی او که یو سړی لیونی شي او ته به دم ماته جوړ شي د خدای عبادت به نه کوي دا ګناه ده برسیسا وایي چې دا خبره خو دې ټیک ده
واقعي دا خو چې په خلکو دمونه اچو خلک جوړېږي او هغه عبادت کو زما به ثواب کېږي وی ښه راته وښایه یو دم یې ورته وښه دې ته لاړ دم یې ورته وښه چې ته څوک غریب دی مزدورۍ پسې تللی دی د برفیسا او مزدوري کوي هلته یو سړی بیمار دی شیخ یې وایي پښې ته مې درد پښې ته مې درد بیمار دی څوک یې حکیم راوایي څوک یې ډاکټر برفیسا ورغې خوښې دی ادم یې پرېچوم په سړی ټیک هغه برفیسا والا غریب اخوا بل بیمار بل روره شې شروع او چې څوک نه جوړه کېږي دلی بوځي او دې پې دمه کوي اتیک کېږي خبره مشوره شوه چې خبره مشوره شوه د بادشاه لور باندې لیونتوب راغی ګوره که نه سکین ته ګوره اوس که نه هغه خپل مشر ته ګوره په کومه طریقه تاویږي د بادشاه په لور لیونتوب راغی منډې ترړې نه جوړېږي شاه ورته ویې صاحب هغه جونګړه کې یو سړی دی بابا دی ډېر نیک سړی دی او صاحب چې په چا دم اچوي نو خدای پاک یې جوړوي ورشری ولې دله چې راغی نه زه خو بادشاه محل ته نه زه خو دلته خپل عبادت کوم دلته به دله راولم شری ورسله چې دا مې پوه شو جینۍ جوړه شوه څو ورځې پس بیا لیونتوب راغی دا خلک وایي که نه په دې جینکو پیریان راغی دا ګوره ټول دروغ پیریان میریان نشته دا څه چل ویل دی دا څه قصې پیسې دي خو دې درته اوس نه وایم خاوند نه خفه شي نو په ځان د قصده پیریان راوړي پرې مه خفه کېږي پرې مه خفه کېږي هلکه یې خوښي او پلار یې غله نه ورکړي نو په ځان پیریان راوړي ټیک ته پیریان حق دي مونږ منو جنات دا صحیح ثابت دي شته دی په بعضو به وي ممکن ما به چېرته فصلو کې یو کس دا نور ټول فرضي قصې دي ګوره دا هغه شیطاني چالونه دي د شیطان هغه سکیم او سازش دی اوس به ته وایې چې دا پیریان یا دا جینۍ لیونۍ شوه او دا څنګه په دې دم باندې جوړه شوه نو را به شو د دواړو جهانو مبارک سردار نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی کله کله شیطان ورشي په یو انسان کې ورننوځي نو هغه کې څه بیماري پیدا کړي نو بیا ورته پړه کې وسوسه اچوي چې فلانکي بت ته لاړ شه فلانکي زیارت ته لاړ شه نو ټیک به شي نو چې دی هغه بت ته لاړ شي یا هغه زیارت ته لاړ شي نو شیطان کې وځي وګوره وی ټیک شوم که نه اوس هم زمونږ خلک ورې داسې کوي پرې زیارتونه مونږ ځان له خپل نومونه ایښودي دا تبې والا بابا دې تبه جوړوي دا ټوخي والا سپیشلیست دې ټوخۍ جوړوي او دا سرخوږي والا سپیشلیست دې سرخوږۍ جوړوي او دا ګردو والا سپیشلیست دې ګردې جوړوي الله اکبر شفا ورکوونکی څوک دی الله صرف یو الله شفا ورکوونکی دا بابا نیک سړی چې د ګردو بیمار به شو دی به چاله دا کوم بابا چې قبر کې وفات ته سر دم کو اچي او سر دل وسره کېږي چې د باندې به سرخوږي راغی چاله به الله له ورته کوي موږ په کوم سوچ کې پراته یو او دا مختلف نومونه وي خو دې یو زیارت لو بل زیارت لو بل زیارت لا او دا دنیا قصې پسې روانه کېږي زمانہ نیکان خلق دي اولیاء دي بزرگان دي او وفات دي داغي احترام داغي قبرون لتلل د شریعت مطابق او داغي باندې توسل نیول زموږ د دیوبند علماء یو طائفه یو ډله وي چې دا هم جایز اگر چې بعض علماء انکار کوي لیکن قبر له شریعت طریقه باندې دل داوی احترام په خپل ځای دی داغي قدر په خپل ځای دی هغه نیکان دي صالحین دي لیکن دا بیماری علاج به مې دا کوي او دا بچی مې نه کېږي زمونږ د خوا کې په دې ګوان کې پخوا یو دغه یو زیارت و نوم به یې وانهدمه بعضې وروڼو به پېم شو خیر دی نو هغې باندې چا باندې به ته به راله دا پخوانۍ دا د باباجي زما د خولې خبره ده چې به چا به ته به راله نو به هغه زیارت ته لاړ نو هلته به باقاعده ډولکۍ پروت نو هغه ډولکۍ به یې غاړه کې واچو او ابه دنګو او تاوېده به ابه دنګو او تاوېده به او دا به سندره ورسره وي چې د ډب د غاړې لاله زه راغلی یم تاله چې ته مې خلاص کړه د تبې د جنجاله او ډولکۍ به ده داسې به ټیکېږي دا قصې پسې دلته یو شو وه ماشوم به یې راوست په هغې کې به یې ور دننه کړ سوری شوه وه ګوره نو دا ما ته پته ده که سوری شوه ده نو ماشوم به پکې ور دننه کړ وي دا به ټیک جوړ به شي دا شیطان پکې دننه ننوتي دا چل ورته وښایي هغه خواته یې وباسي ښه نو دا چل وکړه چې لاړ شه نو پلانکي زیارت دربله یو غوټه ورکړو نو یو ځای بدي کېږي نو دویمه غوټه چې ورکړې دویم ځای بدي کېږي نو چې درېیمه غوټه یې ورکړه نو څو ځای بدي کېږي دی نو ته 50 ورکړه چې خدای دې مقرر کړي نه که دلی درکړه زامن څوک ورکړي الله اللہ قرآن حکیم کی فرمائی زنوے قرآن کے اللہ فرمائی
څنګه دي یهب لمن یشاء اناثا چاله نوم ورکړي ولمن یشاء الذکور چاله زامن ورکړي او یزوجهم ذکرانا و اناثا چاله لکان جنکه دوار ورکړي ويجعل من یشاء عقیما شان شان جوړي چې خدای له چا د شان فیصله وکړه قسم دې تداتر او بل څوک مولا بچي نیکان صالحان دا خپل مقام دی خپل مرتبه ده ډاکټر بتالا علاج کوي او جوړول دي نشي جوړول به څوک الله پکې دم برابر باندې ذاتو بالکل سنت دم اچول خو دل جوړول نشي من دم جوړول شي جوړي به څوک په دې دم کې په دې تعویذ کې او دارنګ په دې دارو کې شفا څوک کوي الله خو هغه طریقه به موږ د اسباب استعمالو چې کوم تر دوارو جهان سردار فرمایي نو حضور پاک مبارک فرمایي وی شیطان پکې ورنه نه نبی اوتی فلان کی زیارت طلب او چې ال طلب شي شیطان تیوزي وی ګوره چې عالم کې شوم نو بلتم وی نو دې کور نه بیا आवाज کوي اذا ته سر دل راشي نو کور نه आवाज کوي پیر بابا راو رسېږي وای کنه وای خصوصا دا ګړېګان خدي دا جورابه مخچینی ولې دا کپه خلق پیر بابا راو رسېږي او کاکا صاحب راو رسېږي دا را رسېدل د الله سره تعلق دا غیب علم چا سره الله سره تنهغه څه خبرې زنیک بخته یو 2 رکعات نفل وکړو پیر بابا پسې وبخا یو 2 رکعات نفل وکړه به ثواب کاکا صاحب ته ورسې یو کیلو روجي پخې کا او ثواب پیر بابا ته وبخا کاکا صاحب ته ورسې او په خدای دې ثواب ورسې ورله صالحان خلق دي پیر بابا چې کوم نقش قد کار کړي پاغه نقش قدم لاشه کاکا صاحب چې کوم کار کړي پیر بابا په کوم وجه دې لوی مرتبه ته رسیدل وایا دا الله په عبادت کاکا صاحب ته دا لوی مرتبه ملو د پسور ته ملو شوی دا الله په عبادت نو هغه طریقه یو نه پیه ان چې غوډي جوړ کړي دا شیطانی سره وسوسه جمعه پرځ باندې قبرونو شب وړل شریعت کې څلور ګناه چې مثله پاره وړي زیارت څه ضرورت پکې ته صحابه نبی رسول الله قبر مبارک شب وړي ته تابعین او صحابه کرام قبرونو له شب وړي دي ایو کس پکې زینوم لیدي کانه راغشته دی د زیارت زوال موټه مکله کونه مدا سکه اجنازه نه راوړل یا اوس ما ته پته لګي سي مقصد خو وی سبق مې نزد کی نو دارته چاهي چې دا دوه قانون باندې بوټه کوا نو جب برابر شي خدای خبر نور ته نه خبر خو ما ته داته کیو مې دې خوا کې دې په دلوټه کومه ټیکټیږي او کنه ټیکټیږي داس خبري دا شبهه دا شیطانی وسوسې دي ګوره دا کار نو شو نو زبزم او زبد دا کوم دا ګناه کوي ایرونو دا الله نزدېکت په هغه طریقه کې چې کومه د الله او د رسول طریقه ده په کومه طریقه چې ماته الله خولې او ماته د الله رسول خولې ده چې په هغه طریقه روان شو بس دا د الله د تقرب او د نزدېکت نه او هغه طریقه من استعمال کړي په بل طریقه نشي ناغه بادشاہ په لور باندې دی ورنه وزات لوبه جوړ کړ او بیا به توسوسه چولا دی بلام پیران به ټیک بشو بادشاہ ته چتا علاقه ته جهاد لا اوس چې جهاد د فوجم بوزي د جنې سره سو اسنه بیا چې زلال چې مغه دوله پیران شي دې سره بسو مش او شیطان دی وسوسه خورتا کی به سید داسې او کچوم دغه بس فیصا سره دی راځي بس هغه به حفاظتم کوي نیک سره دی او بل پکې دا فائدہ نه ک دوره پر راځي د نږدې نه پیدا مچي بس سیسا لے راو دا غوی داسې چې تکو پر دې جنې بل ځان سره دی دا ګناه را باندې زه ګناه نه کوم وی دا صفه کې کور به جوړ کړه جنې باندې کې دی او ک دوره پر راځي مې ربانیو کله غونې وردا او دم پېچو او زړه پلان کې علاقه ده زه ډېر خبره هغه قصه وګدل لګا وخم کم دی لګا تفسیری د خو دې د اختصار درته دې ته نوبت ورسید چې هغه جینې باندې بددم چاو ابو لرات لا دی وته دې ته نوبت ورسید چې دا جینې سره ګناه وکړه دې هغه ته خشته کاغه ته په ذهن کې خشته شیطان دې ګناه په وکړه چې ګناه وکړه هغه امید پیدا شي اوس بس کېږي اوس وخت بادشاہ راځي چې دا څه چل کړی دی جینې مړه کړه او خخې کړی ګوره یو په دینا وکړه دوی مې په ځلو کو قتل یې پیو شیطان چې بادشاہ راغی او ته معلومات وکړ اجنه څه شو دنه تاسو کو جنه زه خو نیم خبر دی وانتو بسر برابر دي تخته دی بچ اس پته نه لګي
درې شهزادګانو د باچا درې زامن دي درې واړو په یو شپه خوب دي خو خوبونه هم سړي ته ورچوي که نه ایو زوی ته شیطان په خوب کې وایي چې ورشه وګوره هغه پلانکي ځای کې هغه یې وژلې ده او خطا کړې ده بل تم درې واړه چې سار پاڅېدل درې واړو یو شان خوبونه لیدلي بادشاه ته بابا ما خو داسې خوب ولید ابولي ما خو هم داسې ولید ابولي ما خو هم داسې ولید یعنې واقع چې د دې برسیسه ډالو بنېږي چې کم ځای خوړی و درې واړو د شیطان چې لاړ ځای وکنه پکې الوی راووته مړه وه الاله شوې وه مړه پکې راووته اوهو دې ګرفتار کړ او په سولی یې کړ بری خېجاو د دار سر ته او سولی یې کړ هغه شیطان ول په خپل شکل راغی ملګري څه دي وی خدای دې تباه کړه دم دې راته خوړی و غرق دې کړم د هغه دم په ذریعه دې تباه و برباد کړو دو ګنو شو پانسي کېږم اوهو زه څه خبر وم په وخت به راغلی وم نو ما به بچ زه اوس دې بچ کوم ماله چل راځي داسې به بچ کړم چې بس وی څنګه مې بچ کې وی دا سر دې ماته راښکته وی دا چې ته کېږي نو ګوره چې ته زما تابعداري نه کوې زما غوندې عبادت گزار تا لیدلې خوښ مرې او خټ خټ ګناهګار مرې سر راته ښکته کا دا سر دې ښکته کا تړلې خو چې څونه دې وس کېږي سر دې ښکته کا نو د دې صبح سم بچ کوم دی چې د سر ښکته کا هغې پرې تورې غزار وکړه بادشاه عمردار ایمان نیم خلاص کړي دا د شیطان حد چندی د دواړو جهانو سردار فرمایي خبردار شه دې ګورې او الله قرآن کې فرمایي اے مونږ چاله پیغور ورکو مړه چې د چا د پلار نه څوک دا ټوپۍ کوي د کې ټوپۍ دا پټکي کوس کې تا له کیسونه غیرت راځي دا عجیبه خبره نه راځي دا ما د پلار نه پټکي کوس کړي دا ما د پلار نه کمیس استری الله دا غیرت مونږ ته چي سوي پیدا هغه د جستا د نیکه حضرت آدم او استاد نه نه جامې استي ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما استاد نیکه او دنیا نه جامې استری بربند کړی دي بل نه نیکه باندې غیرت نشي کولای ان الشیطان لکم عدو ساسو دشمن دے فاتخذوه عدو دشمن دے گا نو دا بیان میں نیمو کنیم برات انشاءاللہ پائند جمعہ کیو دا خطرناک دشمن دے نو دا سے طریقے بمبتا بیاو خیم قبل جمعہ انشاءاللہ کہ دی دشمن نبمون پا کم طریقہ زان ساتو نناوس نبل جمعہ سواق کم دے خبر اولگرام پا کم طریقہ بر دی دشمن زان ساتو او کم طریقے دی چی منگ بپردن زان بچکو اور دا سباز حربی دے غم در تیم نو علا بے انشاءاللہ خبر اخلاص شي دعا کې رب العالمین مونږ د دې سپیدنه او ساتي الله دې زمونږه د شیطان د وسوسو نه امان نصیب وګرځولي او چې مونږ یې سونه خطا کړی څومره مونږ ته نقصانات رسولي دي رب العالمین هغه توبه کوي خدای مونږ کمزوري نو حقیقت دی چې مونږ کمزوري شی مضبوط دی مونږ ورته کمزوري خدای تم ته وساتي رب العالمین تم ته امن نصیب وګرځولي دو کې بعضی مریضان دي الله تعالی شفا ورکړي باید زمون دوستان دي لري ځای نه راغلي دعا کوي چې الله ول دنیا او د آخرت خیرونه او برکتونه نصیب کړي جهنم کې چې څومره خلق پراته دي دا ټول د شیطان ملګري دي شیطان گمراهان کړي دي او واقعي کې دا شیطان د انسان ازلی دشمن دی الله فرمایي ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا شیطان ستاسو دشمن دی ګوره تاسو مو ته دشمن وایي تاسو سره ټول کار د دشمنۍ کوي یو وخت تاسو نه معاف کوي نو چې تاسو سره دشمنی کوي او ټول سازشونه او سکیمونه د دشمنۍ درته جوړوي نو تاسو سره ولې دوستي کوي تاسو هم دشمن وګڼئ حضرت آدم علیہ السلام چې کله رب العالمین پیدا کړ نو قرآن حکیم کې الله فرمایي وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ دا ابلیس هم فرشتو سره بر اوسېده نو الله ذوالجلال د فرشتو دې ډلې ته دا فرمایل چې تاسو د آدم علیه السلام طرف ته سجده وکړئ دې پکې ناستو دا الله حکم فرشتو تم شو دتم شو څومره فرشتي چې وې ټولو سجده وکړه او د سجده ونکړه فرشتو چې سر اوچت کوي کتل نو دا بدبخته ناستو ته خو سجده نه وکړې نو هغې یو دویمه سجده د الله ذوالجلال د پاره د شکریې وکړه شکر د الله دا یوه سجده خو تا حکم وکړو مونږ وکړه او دا بله سجده م په دې شکریه کې کوو پروردګاره چې شیطان خبیث ونه کړه او تا مونږ له توفیق راکړه مونږ وکړه نو شکر دی چې مونږ د هغه ملګري نه شو ستا د حکم تابعداري مو وکړه دې وجې نه په هر رکعت کې انسان دو سجدې م کوي دنه الله تپوس کوي چې
تاول سجدہ نکرلا ما درتا حکم وکړه اذ امرتک قرآن حکیم کې الله فرمایي ما درتا حکم وکړو تازه ما د حکم نافرمانی ولې او سجده دی ولې ونکړه نو دل پکار دو چې د عذر پیش کړی وي باندې کړی وي دروغ ویلې وي بلکې توبه استه وي دروغ چل هم ورته د دروغ باندې کول شو دا بعض خلک په دنیا کې د دروغ باندې کوي اگر چې الله رسول په دروغ نشي خلاصې دی نو رب العالمین نه سو په باندې خلاصې دي چې الله باندې د چا باندې پټی نه دی الله تعالی ښکاري یو شیطانی چال بچلو او یا به ویني چې الله بس معافي غواړم غلطی رانه وشوه نه رب العالمین ته مخامخ وای خلقتنی من نار وخلقته من طین الله زخو دی آدم ته سجده لګول زما شان مناسب نه دي ما ته وګوره دته وګوره خطا خور نه پیدا خټه نه پیدا کو په خور خلق ګرځي قدمونه په خلی او کمزوري شعر خور لاندې زور کوي مثلا خلق گندگی په غردی مردار پکې خخی متیاز په د پاسه کوي نو دی خو تا دی یو کمزوری سیز نو بیکار سیز نه جوړ کو او الله خلقتنی من نار اندر د اور د شغلې نه جوړ کړم څومره خشتانه نه کوي او بر زور کوي سوزول کوي ایسو په طاقت نشي لرلې انسان اخلی پخلی رنا گرمی د اور سره تعلق لري بروچته شغله او لمبوي نو زه د اعلی او بهترین سیز نه جوړې ما او دې یو خور او د خټې د کمزوري سیز نه جوړ دی ما غوندې لوی سړي لا د تصدق کول نه دي په کار د تسجد نه قرآن الله حکم یې ټکراو د الله حکم مقابله وکړه سلاخه پوهې د پدې خبره د الله د حکم مقابله وکړه د درا خبرم سرسری دا غواړي زمکه اوچت شي دی اور خو د زمکه نه پیدا دی زمکه لرګي پیدا نه کی زمکه بکره پیدا نه کی زمکه ګوګل پیدا نه کی اور د سنه بلې زمکه چې اور لمبه پس باندې کې پسې بلې زمکه چې خوراک پیدا نه کی په پخلې نه سکے د سرسری نه در باندې خبره وکړه زمکه خو له حقیقت ته کبر یو قرآن حکیم کې الله فرمای ابا واستكبر وكان من الكافرين زما د حکم نه انکار وکړ او له کبر یو تکبر یو دا شیطان نوم به خاصیت دی نو کبر قرآن کې الله واستكبر کبر دنیا کې چې څوک لوی کوي کبر کوي چې شیطان صفت ده بس الله دې موږ کبر نه سره کبر دومره خطرناک ګناه ده دا کبر چې سړی کې هولان ته لوی وای کنه سر داسې اوچتوړي سینه داسې لږه غونډه بار کی خپې ځان پسې راکاږي او د خلق نه ځان داسې لږ لوی حسابي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی را کبرجن خلق به د قیامت په میدان کې داسې والا ذلیل غونډه ګرځي لکه میګو په شان ټوټي ټوټي خلق ته به راکړي د محشر په میدان کې دلته کبر کو سینې لوړه اوچتول سر اوچتاو الته بل دیوالو میګو په شان ته په محشر په میدان کې د ذلت او د سپکوالي په نظر باندې د ذلت نه انداز بدل دي او فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د چا په لکه د شرشم یا د اوری د دانې عمر کبري د جنت خوشبوئی ور باندې حرامه ده حالانکه د جنت خوشبوئی د 500 کال په مدلل محسوسي 500 کال کې څوک لري وي نو محسوسي انا بزی جنت ته چې دا کبر ته لو باسي جهنم ته وليږي وېډه وای او دا کبر ته ویندې نو الا بزی او خې پاک کی دا کبر نه لږه سزا نه رچې په جهنم کې خوس وځي نو خلک تجابي خیرنی شنو بیا خیرنی جابي سوکنا غوندي پاکي نو چې پاکي نو هغه اوس خلک په ماشینونو کېږي او مخکې به وته خټکاوانه وي چې ماشومانو لاندې ټیم کې به صابون والا او به ګرمه کړې پکې به صابون ټوټه ټوټه ورغورځاو او به واچول او پکې به جامې واچول اور بوته بلیدا او په غلرګي به هغه جامې په ټیم کې لاله نو بیا چې به هغه جامې د ټیم نه راوځي نو صوباله به وته ونیو او صوباله دا ورنشته صوباله به وته ونیو نو پاره به هغه جامې ډبولې او زمونږ طالبان پخپو او پلاسونه ډبای چې خېو ډبای او خې په کوټ کېدل او بو کې او جوش ورکی او نچونی کې هغه نه پاسې بیا اغوندي د قرانګي د ګناګار خلق د دینه بداخی او د ګن د جهنم پر کند کې پر صوبالو باندې او پر ډبولو باندې او په کوټ کولو ختمي نو چې پاک شینواله بجنت لکه دا اوری د ځانیو مرکب وینو نه بزي دا خبر باندې جهنم کې سولای
چې د دې اوړي د دانې او د شړشم د دانې برابر را پټې قبر ځان ته وسوځین والا به جنت ته ځي او دا والي ورو په قبر ولا الله خفه کېږي ذکر الله صفت ده نو چې ما یو شی ورته ما سره ما نه غواړي ما نه په زور غواړي نو زه په سره خامخا جګړه کوم الکبریا او ردای حدیث قدسی د نبی علیہ السلام فرمایي چې الله وایي چې فرمایي چې لوی زما جامه ده او چې څوک زما په جامه کې ما سره جګړه کوي نو ذلیل کوم بیک وره ته قدم بیان شیطان نو صفات قبر دی الله دې توسه وی شیطان یو ځل چاته پوسوتو یو رسیت قراتو اته پښتو کې پښتون نیک سړیا بزرګ سړي به تاسو کړو اصل عبرت خبره ده نو دا په جواب کې وي چې دا سما وایي چې زم زل لفظ بنوي زم لکه مونږ وایو کنه زداسه دا سما وایي چې زم دا خبر دی دا سې دی او چې زما نو دا سې بشي لکه چې زم ګوري کدا سې دی او چې زم نو دا سې بشي لکه چې زم او دا شیله چې دا وی دا شیله مې کوي مې معنا نو ذکر مې کوي نو چې مې وکړ نو سار ته ګوره د قصاب په تخ باندې هغه سر لاندې او په پاسه کړی دي کبر خطرناک شي لومبه د کبر او دریم څه چالو کو دا شیطان صفت بیا پاریم صبر نشو غټ خبر کوي رب العالمین ورته بیا وایي چې پرېدم دنا ذلیل مثل زارو شقوا شي درې اسمانونو کوزیګه ځه ما خبره دی نه منله نو دې سوي ګور الله ته مخامخ شو ورنیخ شو ویل دې آدم د برکت نه هوتا ذلیل اکلمه خو زما دې ستا په ذات قسم یې الله ته قسم نه خوري زمره شیطان خاطر خو زمره رزیل الله ته مخامخ وی زما دې ستا په ذات قسم یې چې دا اولاد په معنی یو هم جنت ته د مخ نه او د شان او د خي طرف نه او د ګس طرف نه او د بر نه د لاندې د هر طرف نه په عمله کو ته یو سونه کان بندگان دي رانه بچي خو باقي ټول بازار سره د جهنم د کاندي ته بوزو الله متقسم کوي تم قسم خو زم په ذات قسم خورما چې کته لرم خراب او خطا کې نو چې ماته سرخ کته کنو زبې غستاغه ټول چې ګناهونه دي په څومره کړی هغه په بو ورلو ته تم تکوا ماته قسم نه خوري راځلی لیک راوي شاله پابندی نه ولا کولې چې ته جنت کې نو څه خو بس په مخه کله کله ملک دي جمعه نه ودم سوي خو بیا هم راځي آدم علیہ السلام جنت کې اوسېد اوس ډېر شیطانت ته ګوره وسوسه ورته ورواچولت حضرت حوا رضی الله عنها باندې آدم علیہ السلام پیغمبر دی هغه وسته رسی حضرت حوا رضی الله عنها علیہ السلام جنت دروازې لراغلي ودی ورته په الله خو جنت کې اوسې تاسو هغه نه پیژنه او بالکل الله فضل سنه معنی کړي وی یو بوټي نه معنی کړي دا به کنه ورته وی دا بوټي لګوته یو سه چل پدی بوټي کې لري کدا بوټي لګوته یو نه او دا اون خواله دنیا تم کوزي اسمانونو لاندې او زهر تم کوزي او کله ری بوټي نم خوراکو کدي بوټي کې دا کمال چې همیشه په جنت کې او ته وینا نه لاسه چته کوم خپل الله باندې کړی دی وتقسم کل زمان قسم په خدای په دغه الله چې زته غوړي رښتیا وي قسم یې وته بيبي حوا آدم علیہ السلام ته قسم وکړ وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين قران کې الله فرمایي دوه ته قسم کړی زمال قسم په الله ناغي خلون به قسم دلون به قسم کول خو اورید دینه مخکې په قسم نه اورید او دا الله په نوم قسم دا رښتیا وي کا رښتیا وي دا هغه خود د دنیا کا قسمونه نه اورید چې په دروغ غلم لا سو قسم کړی دا الله نوم نه لا سو په دروغ غل قسم غره په دروغ غړي لوي ګناه ده نبی علیہ السلام فرمایي اکثر دا چې کم خلک تجارت پیشه خلک یو خپل سودا خرڅي دي قسمونه ډیر کوي الکه دا غنم ما په 100 روپے من اغشتي به پاتې مثلا دا پټي ما په 100 روپے اغشتي به مثلا پاتې سوي دا کپڑا او دا مثلا دا ساروي ما په دی اغشتي به راغینه په کمای په دروغه به قسم خوري نبی علیہ السلام فرمایي ول زال نه نبی علیہ السلام مبارک ورنه وی ٹھیک دی چې قسم بستا سودا خرڅ کی او دا قسم بستا سودا ګرانم خرڅ کی خدای دې سودا دې پیسو چې کم برکت ته به ختم د سلو په شی وته یو نیم سو خرڅ کی ممکن لکه د غسل روپے تاجب لراغلی وي باندې امانت وي اکی باندې لوی برکت او دا یو نیم سو چې کور تر یا باندې بچی را جوړي یا باندې پخده سره چل شي یا باندې بل مصیبت جوړي هغه 500 کې غسل بنور مسله لشي برکت بني کنه سورې بہت الله جوړي پرې رسول وخت می جواب الودي
نو نبی علیہ السلام فرمایي چې قسمونه بر سودا خرڅ کی ګرانه به خرڅ کی خدای قبل پیسې چې کم برکت دی په کې کوي قسم دې لوی ګناه او یمین غموس چې دا قسم چې دا مې پدې غشت او لګي غشت دا ګناه کبیره ده ګوره نبی اسلام مبارک دا غټ غټ ګناهونه شمیرلې په دې مېره دا ګناه کبیره ده او دا دومره سخت ګناه ده لکه چې تا جهنم په اور کې غوټا وای سخت ګناه نو به هر کس خبره مې دې پورې کوله چې قسم یې وکړ دې دویم صفات په دروغه آدم علیہ السلام او حضرت حوا علیہ السلام غوي چې دا قسم دوه خورنو په دروغه او سبحان الله نو ناخلي نو قرآن کې الله فرمایي فنسي ولم نجد له عزما چې دې سي قسم وخوړ آدم علیہ السلام نه هغه خدای حکم یې شو بالکل چې خو الله باندې کړی یې شو کله الله نو یو تواغش اته یې شو اته یې شو نو بس ګورې بیا هغه بوټي لا ګوتې او جبل لا بوټي او د جنت جامې ته کوز شوي ما تاسو نه ملک علم انحكما انت کومه شجره دی ونی نه ملک ولی مو ګوتې یو الله دا کې او کاکا هم دستا نو واش کنه قسم دستانو نه موسی غار سره نه یې بنسي یې شو الله ولم نجد له عزما سپخته را دی نو یې شو خبره زه چابا هم د شیطان سره احبتو دی بم پوزیږي تاسو بم پوزیږي لا دنیا ته د دې بوټي خاصیت دا چې دا نه وخوړل جنت کې به دا مو خورو دې سره خوله پیدا کیږي دې سره د اسمات پیدا کیږي دې سره پوز دا شی پیدا کیږي دې سره لار پیدا کیږي دې ټول تنظیم جنت کې شته نه په دنیا کې خام شیطان دې صفات قسم شو په دروغ قسم دروغ مرتوي دروغ او دروغ هم لري ګناه بیا چې دې سین اغه د جنت نه رخصت کړ په چالو نو علماء لیکي مولانا عبدالحی صاحب رحمت الله علیه لیکي نفع المفتی والسائل کې ویدې په دریاب راغی راکوس نو غټ دریاب کې دا کبان تاویدل نو قابله وراله یو غټ قابله وی کم خدای جوړ شو څه چل دی وی چې الله آدم پیدا کړ دا غي آدم په دې ځمکه ته راکوس دا هغه بچی پیدا کیږي تاسو ښکار بکې خوري با هغه کپ منډ نورو ماګرو تعالی وی په دا مصیبت وړېدو آدم خدای پیدا کړ دنیا ته برازي او مونږ بخوري او مونږ بخکار کوي نو مولانا عبدالحی سے پتہ نفع المفتی والسائل کتاب کې لیکلي دی رساله ده وی الله د کبن جبه ختمه کړه ترمبه شیطانت خو هغه کو دوی ورپسې تاو کته مرګري لري په منډه سوال جواب یې ولا مرکو برازي یا پخکار او یا په بل یا په بل سي نو بل صفته شیطانت شو شیطانت دې لوي ګناه او دا فهمون کې لوی رواج دی یو ته یو سو بل تبل او دا دون خطرناک گناہ دا نبی علیہ السلام فرمائی من کان ذا وجهین فی الدنیا کان له یوم القیامت لسان من نار سوچ په دنیا کې دو پړی کوي یاتی هؤلاء بوجه دې سړي په یو مخرج دی بل ته بوجه په بل مخرج یو ته یو سوی بل ته بل سوی د قیامت پر ورځ باندې شیطان په دې خلق دا اور جبتاوی ګرځاوی خلق به اوري نه دی دا خطرناک گناہ او چې چا په شیطانت مړ شو دا باندې چې او داس هغه پلانټی کړل قاتل خو هغه دی نه چې چا په شیطانت د عمل شوی دی هغه قاتل چې څومره ګناه د قتل شوی دومره د شیطان مرتبه شیطان کوم دی پاتې ګناه به خامخا ورکړي سزا به الله ورکړي ورپسې بل خطرناک ګناه چې آدم علیه السلام کلا په دنیا کې جون تیر کنو قابیل او حابیل بچی پیدا شو قابیل او لمس تمخ دزمک او دین خطرناک گناہ بل نشتا ویلم سوره په ملک لومبي قتل چې قابیل وکا او خپل لور ملک حابیل دان د شیطان په چال باندې ابلیس په چال باندې ګوره د زندگی او د جوړ د گناہ منسوبه ده او الله ته درخواست وکړو کنه الله خو ذلیل خو کلم نو یو سوال نه کوم دا خو مې قبول کړ امام غزالی رحمت الله علیه لیکلی دی منهاج العابدین کی چې اتیا زره کال د الله عبادت کړی دی مونږ په ځای عبادت کو پر رمضان کې جو دش پیرونه کو وت یا یادو چې مونږ خو عبادت وکړو یو پیزرو جوړی سوای وت مونږ زبرګان د زمانه اتیا 80000 سال اتیا زره کال عبادت توبه باندې شو الله زخر تبارک لما تدی آدم د برکت عبادت خو ملي شو یو سوال د کوم را قبول کا الله مال جن راکا عمر علی ډیر راکا او تر قیامت تر ورځې پورې الی یوم یبعثون قیامت تر ورځې پورې علی جن راکا د خلک د قبر نه پاسې ورځې پورې نو موږ علماء لیکل چې خپل چالو چلاو د قیامت د ورځې پورې جن سره مرګ نه بچو نو چې مرګ نه بچي نو دوزخ لا خلاص سړي کې اول په حوالات راشي دا قبر حوالات د مرګ چې بچم بس نه خلاص شو په جنت کې خو دوزخ نه خو بچم کنه
رب العالمین خو اس شی په پټ نه دی په الی وقت اليوم المعلوم عمر درکون دا سوال دی قبلو او د قیامت دا غلوی ورځې پورې چې خلکو نه صوبه سما او دنیا روانیږي نو هغه پورې بدل ژوند درکم زه دونه باندې عمر نه نصیب کړي مرګ بدر باندې راځي لګیا دې صاحب اوس په ممکن دا غوبله جوړ کړل روړ پرور گاونډي په گاونډي دوست سره خزه خاون سره خاون خزه سره دوست کې حدیث پاک کې راځي نبی رسول الله فرمایي کې دی او تخت لګېدل په دریاب د پاس څومره شیطانان چې دروازه لګیا دي را شیطانتونه کوي نو ال د غونډېږي مشر بابا لا اریته الوی دا چل مې وکړه دا چل مې وکړه یو ته پوس کوي نبی رسول الله فرمایي سره وکړل افلان کې سړي باندې مونږ قضا پرې خط نه سړي دې تکړه مونږ ورانو ما خو کوشش وکړ وی ښا وخت نه پیروستو کوې ډېر تکړه وخت نه پیروستو نه وی وسوسه ورته په مازه کې واچولا وې ما ډېر کوشش وکړ او هغه سړی دې تکړه وسوسه ورته وانه چولا نو نور په شیطانان ته حکم وکړي د مچ مغلط نه ونیسي او د دریاب کې سو کوټه ولا دنن کار نه وکړي بل با وړ تاسو چلو کو ته هماره غوړي چې غفلان کې سړي باندې خځه سره روانه کوي صاحب کمال می کړي څنګه دی وکړه ویره میرا خځه خاون پر خودل چې پر خاون نه خځه طلاق کړه پر الله ډېر خپکی طلاق مې کړ انا مې پر خودل وی کمال یې کړي نبی رسول الله فرمایي ځان ته ورته ترغاړه بس فیل تزین یوان ځان ته ورته ترغاړه بس او پر تندیب خپل کی نعمه انت تلماره خبچه کنه ډېر خبچه مې انعام ولا ورکی دلا روزانه را شیطانان د بچی ورته ورلیږي ولته کې دي په تریاب د پاسه تخ لګېدلې دی هغه خپل پروګرام ورته اوري داسې مې وکړل سوي دونه خلک په خلکو مړ کړل دومره خلکو له خلکو سره روانه جوړ کړې دومره په کورونو کې دنه اختلافات جوړ کړل دی پروګرام روان دي چلیږي په دنیا کې خون در پسې لګېدل خورونو یا اوسیر د ګورېدانو ساته نه مرګ وخت کې چې سړی کوم وخت پروت دغه وخت کې ډېر زبردست سکیمونه سړی تاچي قسم برتا چی کله برتا خدای نشتا کله برتا پیغمبر نشتا کله وی اسلام غلط دی کله بسره ته کله برتا سو امام رازی رحمت الله علیه کوم چې ډېر لوی عالم تیر شوی دی عظیم او یو کتاب یې لیکلی ځان مستقل چې د رب العالمین په وجود باندې هغه 360 دلایل لیکلي الله موجود دی ولې دی الله موجود دی شته دی شیخ نجم الدین رحمت الله علیه سره دی یو ځل مرګرتیا صحبت پاتې شو نو یو ځل هغه شیخ نجم الدین رحمت الله علیه یاد او دسته اور شاګرد ته لوټي نو باجی کمزوري دی بډا دی دیو زالا سونه انزي هغه په لوټه تشای شاګرد یې لار بل لوټه راوړاغه په ته شکړه بل راوړاغه ته شکړه شاګرد لګیا دی په دې لاس وباچي او سوچ کې تله اخیره کې لوچونګ بر اواز تاسو وښته ورته وای کنه چې به ذلیل خدای منه تاسو وایا او بیا شاګرد ته یو بر اواز او داسې یو کا شاګرد ته پوسو په شپ دا مونږ خو څه پوه نشو دا خبره دي چا سره او نن خو دومره سوچ کې تللی چې په بلال وټه مې پر یو لاس درلته شي حالانکه 10 کې اسراف بنه کې وی الله تعالی ما ته امام رازی را مخامخ خو ډېر لري میاشتو په منزل دا کشف وته وي الله تعالی خو امام رازی رحمت الله علیه لوی عالم بهترین زنقدان کې پروت خدای توفیق او دې زنقدان وخت ولا شیطان راغلی غورته ناس ما ته هغه دعا خدای خو شیطان ورته وی الله نشته دی ورته وشتا دې دې بیا ورته وی دا درې خو دې بیکار دي ما نه ولا باطل نو امام رازی ورته دې دې وی شیطان ته دام خراب ځان تک دې په دې دا درې کمزورې دي نو ورته دا درې وی دالم کمزور دي په دلایل الله نه پیژني د الله د پیژنګلو لپاره هټ دلیل سره غټ هغه کائنات ته وګوره دي نور اوس کومه دي بوټو ته وګوره خپل ځان دې نه غټ دلیل ایو زمیدار روي شیطان انسان په شکل لاغه بابا خدای ستاسو یو څه دلیل دی په دلیل غواړي او دونه مزه دار دلیل دی صبر وکړو قل بدر له غوان نو چکه ته کو دیکھ ورغه ورپس ا شیطان دې دلیل خای ته خود لګه چې دلیل درته اوسه اچھا پویډ دې مې واستن کوي وای مې دو تخته ته خدای تباکه به دلیل خدای باندې دا ځکه د مور په ګیره کې نه میاشتې تیرې کړې نه باندې رانا لګې نه باندې نور لګې نه دې راځته نه کټېسته نه بیت الخلا تاشتا نو دا تنظیم مال چې کم ذات کړی نو وسشته کنه دغه دا بچي خو چې د مور نه پیدا شي نو ته په هغه پرده کې دوباره بند کا دې 2 منټه جون تیر
نو خال طرف ته جبه ګرځي نه کوله ګرځي نه سترګي ګرځي نه سترګي ړندې دي نه غوږونو کې ځن نوبت دي جو کې ډوب پروت دی وبو کې ډوب پروت نه سترګو کې وبدي نه په غوږونو کې وبدي او د اسمات کې د خوراک په کما کوي او هغه خوراک په کې نه پیدا شي موتیال دي نو که په نه همیاشت پس پیدا شي موتیال پیدایش نه پس کوي او که په نه همیاشت پیدا شي نو پیدایش نه پس کوي نو ته به چې او د ټیم کو نه همیاشت نه همیاشت د مرګي لکه د اسمات چې پیدا کړي کو نه حالت ولې دا الله ذات دلائل پر دوا بس دومره دي چې هغه د کائنات ته ټول ډک دي او خو به خلکو یې په خبر کې خو دا څنګه دا پیغمبر علیه السلام به څنګه ودا ورته نو اوس خو ته ټي وي او دا موبایل ټلیفونونه ورسره ته خو یې پاکو او کمپیوټر خو دی دا سکندونو کې وسیله لا خبره حالت رسېږي اوس هغه څه درته معلوم شي دې دا الله خی ګور دا الله دا ساينس رب العالمین انسان ته په ذهن کې دا طاقت او دا عقل واچي نو لپټي خرص سنس ایجادات نشي کول انسان نه کوي انسان ته عقل الله ورکړي بهر کیف وی چې دی وته دا دلیل دې بیکاره به خدا بل وې دام ټیک نه لري به خدا بل دلیل وې دام ټیک نه لري وی درې سو شپته د لحي ټول برباد کړ وی زه ته نه غوړم چې خدایا اوس به امام رازي تکړه شي وی مې چې بس کله اخیری دلیل نکله مولا تباہ کړو دا امام رازي خو به بیمار د دنیا نه لاړ شي نو چونګو به مې راوغشتې ورو مې وشتې رب العالمین زما غ چونګ دا غشي نه ته ورو رسول او ته مې کې نه بخت ورته وای چې به دلیل الله منم به دلیل الله منم درایل دې پرېدا نو شیطان ته پنجو وستلو سای ور